تاسو یو غږ کوئ هسې نه چې مخالفین غږ وکړي چې اواز دې صحیح نه ده د هغوی زه نه منم زه یې پېژنم دلته ښه نو لایو قرآن شعر کې نن موضوع ده په هېواد کې د مجاهدینو په خلاف پروپاګاند او د درواغو اعلامیې د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره اخر دې ته پاتې شوله چې ایله دوی بس د دروغو اعلامیې نشر کړي نور هر څه تېنه خلاص دي او دا په طالبانو باندې ورتین کی وروره طالبان اعلامیو ته ضرورت نه لري شبنامو ته ضرورت نه لري هغه وختونه لاړل چې طالبانو به د خلکو په دروازو شبنامې ورسریښولې بل بسته یو ملت یو ولایت ته توهین دا خبیثان کوي خپله په تیارو کې وتښتېدل د افغانستان ملت یې یوازې پرېښوده بیا طالب چې دا کارونه کوي د خلکو په زوره لورګانې ودوي نو بیا یې د راتلو دپاره ضرورت څه ده خو دا خو هر څه امریکانو کول دا زمینه مساعده وه بیا په بدخشان کې د نورو ځایو طالبان چیرته دي خو هماغه د بدخشان د تخار د قندوز ولس ده تاسو څه فکر کوئ چې بدخشان ته د هلمند کوم مجاهد ځي یا په هلمند ته د بدخشان مجاهد ځي نه د طالبانو سیټ اپ د طالبانو دا د جګړې ماهیت دا داسې ده چې دا په دلګیګانو باندې ویشل شوی ده فرض که د لوګر مجاهد دغه ته په لوګر کې دلګۍ ورکوي د قندهار مجاهد دغه ته په قندهار کې ورکوي د هلمند مجاهد دغه په هلمند کې د بدخشان د تخار مجاهدین په خپلو ولایتو کې دلګیګانې لري بیا چې داسې یو پدیده وي لکه د داعش غوندې بیا ټول ورته رایي یو جای سکان وار کې ایستی له منځه ویسي نو د کابل ګوډاګۍ ادارې په استخباراتو سړی حیران شي د طالبانو له سیټ اپ نه ته نه خبر د دوی له دلګیو نه خبر د دوی له ترتیب د جګړې ته نه خبر یو سلو شپېته یو سلو شپږ سوه دا څو کېږي دا د کابل د ګوډاګۍ ادارې ریاضي ده له دوبۍ نه خوست ته یو سلو شپږ سوه یو سلو شپېته یو سلو شپږ سوه یو سلو شپږ یو سلو دا څه شي مونږ ویلې چې زه دا خبیث خو اقتصاد پوه ده په حساب خو به پوهېږي د ده حساب هم پسې نه ده زده دغسې شیونه هستئ د راس د حکومت کې چې دومره یو سپین سترګی دومره یو خبیث دومره یو ملخ سترګی ناست وي چې هغه وایي امریکان ما وویسته ټرمپ ته مې ویلي چې امریکان د باسه واټ از ډز دغه ته بدماشي وایي هسې طالبان لګیا دي چې موږ امریکان وویسته اصلي کار خو شټاسر یې بړینګا کړی ده طالبه تاسې وروره تورې وهې او مرچې وهې لایف شیر کې د سره محترمو تیر لایف د مونږه 15,000 کسانو الحمدلله شیر کړی ده تاسو نه یوه نړۍ مننه تاسو نه راضي یاست که د تاسو دا مینه او محباتو مونږ په هر حالت کې که انټرنیټ تیز وي که کمزوری وي مونږ به راځو انشاءالله ما او شاهین صاحب قاري صاحب مو په خدمت کې هر وخت د تاسو د خدمت دپاره مونږ تیار آماده کونډه برید وروره درته ناست وام اورېده نو دا د لایف شیر کول په تاسو پورې د کابل ګوډاګۍ ادارې شټاسری غني شټاسری شړنګا او بړینګا دوی اواز شته بالکل اواز شته انشاءالله نو دغه خبرې چې د دوی دي دا د دې سیکولرانو په دې خبرو باندې مه غلطېږئ نو اوس دا وایي چې طالبانو اعلامیه خپره کړې ده چې طالبان وایي چې 15 تر 15 پورې ښځې که واده سوي نه هغه واده کوي مونږ ته یې راکوي سبحان الله ولې طالب د همدغه خلکو د همدغه افغانانو د عزت دپاره راجګ سوی ده د طالبانو په تشو اعلامیو باندې د طالبانو په تندي داغ نشي جوړوي طالب لکه لمر دنیا ته معلوم ده طالب لکه لمر داسې روښانه ده دریځ هر څه یې روښانه ده او طالب چې قانون پلی کوي تنها په بل نه په ځان هم پلی کوي دا د تاسو اساسي قانون نه دی د تاسو په وخت کې ټولې مردګویانې شوي دي دلته ما سره هغه راپور شته زه غواړم چې هغه هم تاسو ته ووایم چې د دغه راپور ماهیت او هر څه دا په لوستلو هم ارزي او په اورېدلو هم ارزي تاسو یې خالي واورئ زه دغه د لایف لینک دلته ملګرو ته اچوم ملګرو تاسو کولی شئ چې لایف ته لایف کې ګډون وکړئ او راشئ
دغه ده دلته د هغه دا د تخار ولایت ده، دا د بل جینه ده. ښه زه تاسو ته یو مست شعر هم وایم. دا بشیر احمد نیرومند ده، دا په خپله د تخار د بدخشان ولایت ده، د شمالي ده. تا هنوز هیچ دختر تخار به زور و اکراه و اجبار به نرخ لیلام به زور و اجبار به نکاح هیچ طالب در آورده نشده. در روزهای پس مکتوبهای جعلی که دست ساخته اداره مطبوعات دولت است در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که گویا طالبان در تخار یا در مناطق تحت کنترلشان از دختران و زنان به زور سلاح باجخواهی جنسی کردند. من یکی از سرسخت‌ترین مخالفان نظام طالبان بودم و هستم، ولی اگر از حقیقت نگریزیم در گذشته باجخواهی جنسی زیر اداره همین دولت در مکاتب از پسران و در تمام ادارات و دفاتر دولتی از زنان و دختران به گونه سرسام آورده صورت می گرفت. در حقیقت این حرف چند فراری بی‌غیرت و بی‌عزت است که در این شرایط دشوار ننگ و ناموس خود را در تخار رها کردند و خودشان مانند موش به پایتخت پناه آوردند و تا یک کنفرانس مطبوعاتی عزت و شرف مردم را به بازی گرفتند. دا خبر زه نه کوم، دا ما نه دي کړي، دا د همدغه دولت پلوی ده. دا وایي چې هیڅ داسې پیښه تاسو رسنۍ ازادې دي که دوی چیرته غیرت لري، دوی وجدان لري، دوی ضمیر لري، دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لاړ شي، پر پدر د دغسې ژورنالستانو نالت شي چې راپور نشروي او د حقیقت یابۍ دپاره ځي د محل خلکو نه پوښتنه نه کوي. رسنیو ته وایم ګورئ 20 کاله مو د امریکانو مزدوري غلامي وکړله، د امریکا په ډالرو باندې هر څه له لاسه ورکړل. تاسو د دغه راپور د حقیقت موندنې په خاطر باندې ولې یادو ولایتونو ته سفر ونه کړ؟ د خلکو ناموسونه داسې نه دي لکه د ژورنالستانو چې لیلام وي، په میدان باندې پراته وي. د خلکو له نواميسو سره لوبې مه کوئ، کوشش وکئ د چا په عزت باندې نیوکه مه کوئ. دا تاسو وئ، دا تاسو خبیثان وئ چې لاړلی دا خبرې مه کولې. ژورنالستان به تللي وو د حقیقت موندنې په خاطر باندې به له خلکو نه پوښتنه کړې چې آیا داسې کومه پیښه د طالبانو تر کنټرول لاندې شوې ده؟ دا حقیقت لري که نه؟ تا به د خلکو نظر راټول کړی، په عام محضر کې به د طالبانو په مخ کې له خلکو پوښتنه کړې. زه وایم لعنت دې په دې افکارو شي، لعنت دې په دې ژورنالیزم شي، لعنت دې په هغه مکتب د ژورنالیزم شي چې تاسو لوستلی ده. بله خبره د شټاسري خوست ته سفر کوو. د خوست هوایي میدان د رولاګۍ په شخصي بودجې باندې نه ده جوړ شوی. رولاګۍ له لبنان نه دا پیسې نه دي راوړي او دا خبیث، دا د امریکایانو غلام او مزدور، دا سیکولر، دا ناموس فروشه، دا شټاسری په خوست کې د درندو ولسونو چې ده ته یې غوږ نیولی و. زه دغه ولس ته حیران یم، د خدای په لحاظ یو څوک پیدا نه شو چې دا یې مو په دې تندي وهلی وای چې د امریکان تا وویستل 106 1,680 دا چی شي؟ دا څه نجس انسان مو راوستی ده. بیا هر وخت همدلته غره تېولي دغه د لونګیګانې ورته ناست وي. دا تاسو کدوان ورته ناست وئ که انسانان؟ دومره له مرګه ډارېږئ؟ دومره مو نه شو ورته ویلی چې او خبیثه تا خو امریکانو ته پټ پټ خطونه لېږل، تا خو د واشنګټن د ګټو دپاره دلته جګړه کوله، تا خو د امریکا د خوندي ساتلو دپاره هلمند، لوګر، قندار، خوست، کاپیسا بمباروه. د تا خلکو د سپیشل فورس او د سفریاک او د کمپاینیانو په نامه د خوستیانو سپېڅلې وینې تویې کړې، مدرسې مو وران کړې، په کور مو د خوستیانو چاپې نه دي اچولي. دغه بې غیرته سړی دلته راځي بیا غره تېولي 106 1,680 1,000 1,600. دا چی شی سو؟ دا خو په هېڅ هم نه ده خبر. خو نه شاعر په ریاضۍ کې دې امتحان ورکړه لاړل 106 او 1,680 1,600. مونږ دې حیران کړي یو. په ټولو هغه اپونو کې مونږ دا شی ورکړه، هېڅ په حساب څوک نه پوهېږي چې 1,600 څوک ده، 1,600 څو دي، 1,680 1,600 جمع که دا په دا یو تیارې کې دا تا څنګه دا دومره خلک جای کړل؟ تباه برباد شه. دا انسانیت ده.
دغسې یو بې ضمیره، یو پلورل شوی، یو بې وجدانه، یو بې ضمیره، یو د یوې ډمې د یو فاحش میړه مو راوستی د پارک کې سفرونه کوي. دا یې راته اوسه وایي میدان افتتاح کوي، ته به یې دا د عادي په پیسو جوړ کړی. د غله زو په همدغه د خوست په میدان کې به دې څومره غلا والي کړي وي، څومره به تا کړي وي، څومره به د نورو کمیشنکارانو کړي. دا میدان به په څویم لاس قرارداد جوړ کړی وي. هله دوبۍ نه تیاره راغله پکې کېناستله. تا خو هغه د رادار سیسټم هم لګولی د محترمو. د رادار د سیسټم لاندې توضیحات درته وکم. د رادار سیسټم چې کوم هیوادونه لګیا په خپل سرحداتو کې لګوي، دوی په د کابل په زړه کې لګولی. د رادار سیسټم به په کونړ کې لګولی چې د کونړ د پاکستان د راکټونو مخنیوی پې باندې وکړي. د رادار سیسټم په ایران کې ولګو چې لاخوا درته د رادار سیسټم چې له کوم هیواد نه تا ته خطر دالته ولګو چې د میزایلو مخه ونیسي. رادار د موټر بم مخه نسي نیولی، د فدایي طالب نسي نیولی، د چریکي غازي نسي نیولی، د نفوذي مجاهد نسي نیولی چې د تا په منځ او په ریشو کې ننوتلی هغه نسي نیولی. رادار سیسټم د لګولی طالبان داسې توغندي له کومه کړل چې هغه به په کابل شاټوي او د تا رادار به راځي. اشرف غني ټیوټیواک بیګا خوشې کړی، هغه د رادار مرمۍ هغه پسې ګرځېده، بیګا یې خوشې کړې وه. نو دا رادار سیسټم ولې مونږ واښه خو نه خورو؟ ته په کابل کې په میدانوي کې رادار شي، دا رادار خو د لرې ویشتونکو توغندیو د خنثی کولو دپاره ده. دا د په کابل کې لګولی، مونږ پې ډارې، مونږ نه پوهېږو. مونږ په دې شل کلن انقلاب کې دومره پوه نه شو چې رادار د څه دپاره لګېږي. رادار خو اسرائیل هم د فلسطینیانو په ضد لګولی، فلسطینیانو به یو دم پې 400 میزایل خوشې کړه، 80 به یې خنثی شو، 320 به په تل ابیب لګېدل. د تا دا یو رادار ده پلاستیکي دی جوړ کړی، دا هله چې رادار ده، ولې ته په رادار باندې ځان ساتې؟ رادار د هوایي میدان ته یې دې دپاره لګولی چې ته وتښتې. طالب راکټونه په کروزو میزایلو باندې افغانستان نه ولي، کابل نه ولي. طالب له کوم بل ملکه په تا باندې کروز میزایل نه شړي چې تا د رادار سیسټم ورته لګولی. احمقانو ویندویان دي همدغه غره ته بې ځایه پوسټونه کوه، بې ځایه د 2008 کال بمبارونه راخلاله، دومره طالبان مو مړه که، بیا د طالب تا مړ کړی، دا د تا بری شو. د طالب وژل د تا کامیابي ده. خو د دفاع وزارت اعداد و شمار په مطابق که مونږ وچلېږو، خو د ورځې 300 طالبان وژني، د میاشتې 9000 طالبان شول. دا د طالبانو تعداد څومره ده؟ تا پاس لا اختر 18000 طالبان وژلي دي، لا زیات. ورشه د دفاع وزارت او د دوی د دروغجنو ویندویانو اکاونټونه چک کوي. اوس راجګېږي په دروغ اعلامې، دا به خر در سره ومني چې طالب دی ووایي چاته چې لور دې ماته راکه. دا د تخار خلک ویده دي. ولې رسنۍ دغه مسؤلیت نه ادا کوي؟ ولې نه ځي تخار ته؟ ولې نه ځي بدخشان ته؟ هغه د هلمند د پیښې مو له یاده وته چې رسنۍ مو په زور هلته ولېږلې چې په د څارویو په مارکیټ په بازار باندې توپونه ویشتلي او په طالبانو مو راړول. آخر هغه چا کړي وو؟ دغسې 100 مرموز کارونه چې د کابل ګوډاګۍ اداره یې کوي، په اعلامیو غواړي طالبان مات کړي. د طالبانو اصلي څېره چاته نه ده معلوم. د تا د دفاع وزارت له جنرالانو نه پوښتنه وکړه چې طالب دومره بې ناموسه کېدلی شي؟ د طالب حقیقت خلکو ته معلوم ده او تاسو مرته معلوم یې چې په هر کې مو فحشا جوړه کړې، رولامنډۍ مو جوړه کړې، د خلکو عزتونه مو لوټ کړل. په رسنیو کې د تاسو د مطبوعاتو له خوا نه راپورونه نشر شول چې د سربازانو چې مړه شوي د ښځو نه تاسو جنسي تقاضا خواهش کړی ده. په دفترونو کې ما هغه غوبل شروع کړی، د زنا مرکزونه مو جوړ کړي. یو هندی تللی د دوی د مرداري د لښتي پاکول، لښتي بند سوي، پاس له هغه ډېر کثافات چې لیدلي دوی تیلو، دا وزارت خارجه ده که دا مردګوخانه ده؟ هندوان د تاسو په کارکردګۍ باندې شرمېږي. شرم وکړئ. هغه سکاټ میلر بدماش مو تښتېده. نو په دې رقم باندې تاسو نشئ کولی چې د اصلي مسلې حل ته راشئ. طالب من حیث یو حقیقت او واقعیت ومنئ. طالب ته تروریست مه وایه. دا بهرنی لفظ د تا خولې ته یې راوستی ده. دا د بادار خبره. بادار دی چې اوس طالب ته تروریست ووایي، غاښونه یې پې باندې باسو. د افغان نوم دومره سپېڅلی ده چې بایډن ته کوم هغه وویلې خبریال چې د افغانستان ورته ویلې چې بالکل نوم مه راته اخله، زړه یې پړک چوي، نوم یې وایي مه راته اخله. د مونږ نوم اخیستل ګوره داسې اسانه کار نه ده. د غوږو بچیانو ټول 15 ټامیانو کاسه شویان راغلي، هلته مو سپین برش کول، دلته په هر کې کېناستې، څوک لومړی څارندوال، څوک دویم څارندوال، څوک د امنیت رئیس، څوک په هر کې ناست، چا رولاګۍ راوستې، چا امریکایي راوستې، چا سودانۍ راوستې ده، مور د اوسي مو شروع کړې ده. ودرېږه، طالب به م خوښ شي در پسې را روان ده. په ولایتونو جنګ نه کوو، ګمرکات در نه نیسو،
عام المنفعات چې کوم د ګټې ځایونه دي هغه درنه نیسو، سرکونه در باندې بندوو د تاسو په خاطر باندې، په ولس باندې نه. په خپله نظام سقوط کې مخکې د 18 رقمه غوښه خوړله، که په همدې ار کې طالب در باندې شفتالي او بوسو نه خوړه، داسې حالات ته به دې راوړي. ته به په ار کې د ونې پاڼې خورې، 18 رقمه غوښه خورې، له کومې خوا به درته راځي؟ له کوم جنه به راځي؟ په خپله چې کله د پاڼو او ریښو دغه مردارۍ ته سیخ سو لکه عسکر دی چې خوري، بیا پس له هغه ته خپله سوله کې قاري صاحب دغه قطع شول، بیا انټرنیټ مولوي خپله د دې خاطر باندې کمره بنده کړله شاهین صاحب چې د ده که غږ صحیح سي، خو هغه سره هم صحیح نه سو. واچوه یوه ویډیو واچوه. ورونه دغه ډېره ګلالۍ دره ده. افغانستان څونه ښې درې لري، په دغو کې افغانان یې نه پرېښول چې وګرځي. نن وګورئ افغانان په خپله ټاټوبي کې ګرځي. وګورئ ده امارات اسلامی امین لحظه وارد پسته دهن سیغان ولسوالی سیغان شد. دل هم تبریک باشه غازیان، تبریک باشه برای همه‌تان. امین لحظه پسته دفاعی ولسوالی سیغانی ولایت بامیان امین لحظه فتح شد. الحمدلله الحمدلله همین لحظه فتح شد. سلامت باشید، با عزت باشید. برای همه‌تان تبریک باشه. سلامت باشید، با عزت باشید. خوش آمدین. ماشاءالله بارک الله. الله براتون عزت بده. ماشاءالله خداوند فتوحات بیشتر نصیبتان بگردانه. میشم حقیر والا. سلامت سلامت، با عزت با عزت. برای همه‌تان سلامت. ماشاءالله ماشاءالله بارک الله. این پوسته دشمنی اجیر بود دیگه، همین لحظه فتح شد. الحمدلله اصلی مجاهدین امارات اسلامی کاملا فتح شد. الحمدلله دشمن گریخت از ساحه. الله اکبر ماشاءالله. یعنی مجاهدین بخیر وارد پوسته شد. پوسته دفاعی دهن ماشاءالله همین لحظه فتح شد. الحمدلله بارک الله بارک الله. جنرال صاحب مبارک ده. سیغان و دهن سیغان د شیبر نه کته ورونو سره به مخاطب شي. مهرباني وکړه. مهرباني سوال ته نه وکړو. دغه ورور چې لاندې ده زهیر ورور وزیر هغه د زوین د مهرباني وکړه. سلامونه احترامات نیکی هیلې مې ومنئ جنرال صاحب، تاسو ته قاری صاحب ټولو ګډونوالو ته. وعلیکم السلام، الله دراوله. مهرباني ورور. د زړه درد درته وایم، د بریا او مبارکي درته وایم چې نړۍ یې د روزلې، هم نړۍ د پیژندلې او نړۍ یې لړزولې. سپین دستار سپینه شمله ده، امارت سپینه جنډه ده. د لرګي په تبر مات شو ګوره غرونه د فولادو، دغه فتح نصرتونه په والله چې عجیبه ده. لا پیشاپې دې کولې که برجن وې زورور دې ځان ته ویلې. ته په تیښته بریالی شوې، قرارګاه دې کنډواله ده. له غیرت نه دې قربان شم، له همت نه دې قربان شم. زما زړه زما ځان یې طالب جانه، ځینې کار دې عجیبه ده. او له ګردونو ډکې څڼې دې قربان شم. زه میاخیل یم، زما مینه پښتنه ده. هیله کوم چې خاطرې م درندې نه سي. جنرال صاحب تاسو ته قربان دې شم. یا ورته بیا دا شعر راته ووایه. یا ورته قربان دې شم. ځینې سپي راغاپي، بخښنه غواړم. د مجلس اصولو مقررات باید مد نظر ونیسو جنرال صاحب، چې نړۍ یې د روزلې، هم نړۍ د پیژندلې او نړۍ یې لړزولې. سپین دستار سپینه شمله ده، امارت سپینه جنډه ده. د لرګي په تبر مات شو ګوره غرونه د فولادو، دغه فتح نصرتونه په والله چې عجیبه ده. او لا پیشاپې دې کولې که برجن وې زورور دې ځان ته ویلې. ته په تیښته بریالی شوې، قرارګاه دې کنډواله ده. له غیرت نه دې قربان شم، له همت نه دې قربان شم. زما زړه زما ځان یې طالب جانه، ځینې کار دې عجیبه ده. او له ګردونو ډکې څڼې دې قربان شم. زه میاخیل یم، زما مینه پښتنه ده. مبین صاحب دې تاسې دغه یوې خبرې ته دغه رادار او سیستم د شاهانو وای چې شاهین په خطلو کې د مکړی او طالب جان وای هغه جنه خپل فعالیت کوي. دغه یو شای دی پوچې مفکورې دي. راځم خپل موضوع او یو 3 پوښتنې لرم که راته جواب یې کوي، ځکه زه هم د همدې ملت او د همدې خاورې بچی یم.
مبین صاحب ته او ټولو ملګرو ته مینه ادب نیکې هیلې سلامونه مې ومنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلام نه مبین صاحب ځینې خلک د خپلو شخصي منافعو په خاطر سلاګانې توضیح کوي، جنګ ته لمن وهي، د یو ادنا مدرک لپاره زمینه برابروي چې ځینې خلک د اسلامي امارت په مقابل کې د خپل سپر په توګه استعمال کړي. دغه خلکو ته ستاسې څه پیغام ده؟ یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه، هغه ولسوالۍ چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته لوېدلې دي هلته ولس په څه حال کې قرار لري؟ خوښ ده او که نه؟ او که د دوی دغه منفي تبلیغات هسې بې معنا دي؟ او درېیمه پوښتنه کومه، ډېره عفوه غواړم چې د ملګرو وخت ونه نیسمه، د امریکا راتګ تر شا یې داسې کړنې پرېښودې چې پخوا به څوک ښار ته تله، هلته به یې کنسرت کوت یا به یو فیل کاوه یا به سینما ته نو یو څه واټن او یو څه تکلیف یو مشکل به لاسرسی پیدا کوو هغه ځای ته. اوس خو غره کې په شپون نه د شپون سره پیایي، په غره کې جب ته لاس کې سینما راوباسي، هر شی پکې ګوري. مثال د خبرې دومره بې نزاکتي، دومره بې حیایي مروجه شوې ده چې زوی د پلار په مخ کې پلار یې ورته ګوري مخامخ او دی داسې یو فعل باندې مصروف وي چې هغه د موږ په ټولنه کې د کړنې او منلې وړ نه ده. نو آیا دغه ارمغان چې د ځان سره د خلکو راوړی دغه اصلاح ته ضرورت لري؟ آیا د موږ او تاسې دغه ارمانونه به پوره شي او که نه؟ ومن الله التوفیق. قربان دې شم. اول خو زه د دغه سوالونو جوابونه پاتې سه چې دارې کمه بیا د کوم ښه ښکلی بل شعر درلوده هغه به م راته وایه، او هر وخت د طالبانو لپاره که کوم شعر د جوړور آزاد موږ لایق خپرونې ته چې د ملت زړونه ټکور شي. یقیني د شاعرانو په هر کلام باندې ځکه دلته په د اشغال سره شاعرانو 20 کاله نری ملا سرې شونډې او ګودر او منګی ستایلی، زمونږ اتلان زمونږ هغه خلک نه دي ستایلي چې چا د غربیانو مرۍ پرې کړلې. نو دغه د ګدر د نری ملا شاعران د دوی په ملا باندې ولګېږي، د دوی قلمونه د مات شي چې دلته د موږ وینې تویېدلې او دوی د ډمانو نری ملا او زلفې او شونډې راته ستایلې. طالبانو په راتګ سره اول خو په ولسوالیو کې امن راغی، چاپې ختمې شولې، ولس د آرام ژوند کوي، هر څوک خپل روزګار کولی شي. عفو عمومي ده، ولو که د طالبانو په وړاندې 20 کاله درېدلی یو هغه هم آزادانه خپل ژوند کولی شي. دویم دغه سلاګانې چې دوی چاته ورکړي دي دا یو د دروغو افوا ده. افغانان دومره بې عقل نه دي چې په دې باندې اوس سلا راواخلي. هغوی په دې پوهېږي چې طالب امریکا ماته کړه، ناټو یې ماته کړه، د کابل ګوډاګۍ اداره ټول رژیم ټول نظام ورته نسکور شو. نو څو کسه پاڅونوال یا ښځې په دې رسنیو ګوري دا د دوی ښځې دي، رای ولې ټوپکې ورکړي لکه میښو غوندې راوړي، هغه بیچارګۍ به څه هغه وکړي؟ هغه به خپل سنګر ساتي، هغه به د هغه سنګر ساتي، څه ورته وایي د کابل د ادارې. نو هغه خو په دې حال ده. نو هېڅ مشکل نشته، که سلاګانې اخلي همداسې دړۍ به دلی به یې ترېنه وړو خپلو ځایو ته، مسونو ځایو ته. دا سلا باید د موږ د هېواد د دښمنانو په خلاف استعمال شي چې څوک زموږ په هېواد باندې حمله کوي دا مرمۍ باید د هغوی په تندي ولګېږي. او که احیانا څوک داسې سهوه کوي امارت ورته تون غبرګون ښودلی هغه بیا له دغه د عفو له فرمان نه مستثنا وي. درېیمه خبره د فحش او د دغه موبایلونو ویلې. موبایل که موږ د خپل وطنوالو هېوادوالو خپل د بچیو د خویندو د دوی اذهان داسې جوړ کو چې دغه موبایل صحیح استعمال کړي نو انشاءالله مشکل به نه وي. دغه موبایل ما سره 4 دانې دي، خو زه الحمدلله په دغه موبایلونو باندې مې د کفر ټوله میډیا ننګولې ده. همداسې هر افغان د راجیک سي دا د دوی د لاس وسایل دی په دوی استعمال کړي، لکه د دوی د رادار سیستم چې د اشرف غني ټیوټیواک پسې ګرځي، دغه ټانګونه د موږ د وژلو دپاره اوس د اوس هم تېنیولي دي، هغه د بېغامه ماشومان پکې چاکارې وهي. نو دغه موبایلونه به موږ همداسې استعمالوو، د دوی په خلاف به استعمالوو او دوی به په دې موبایلو باندې داسې کوو چې دوی په خپله حیران سي. زه په دې یقین یم چې د فیسبوک اداره به او امریکان به په دې خفه وي چې دوی اشغال افغانستان اشغال کو، دوی فیسبوک ولې راوویسته. ځکه کوم زیان چې فیسبوک رسنیو امریکانو ته ورسوه، اشغالګرو ته یې ورسوه، هغه راډیوګانو نشو رسولی، نه راډیو ته طالب راسرسی درلوده. نو دا الحمدلله مسلمانانو، مجاهدینو، طالبانو، بادرکه لیکوالانو
موبایل داسې استعمال که چې د بچي افغان ته د طالب غږ ورسوه، د طالب میړانه یې ورسوله. نو اذهان جوړول غواړي، باید موږ دا خلک واش کو، د دوی ذهنونه داسې جوړ کو چې موبایل غلط استعمال نه کړي. نو بیا که څوک استعمالوي نو په بړستن کې هم استعمالوای سي، هغه پوه شه ورابې پوه شه، تاوان او زیان به هغه ته رسېږي. نو کوشش کوو. نور په افغانستان کې د دې سندرو مندرو دوره هم تېره شوې. نن یو خبیث راته وایي طالبان چې راسي موسیقي به څنګه وي؟ محل موږ له لوږې مرو، ته موسیقي ما مړوي، موسیقي روح، موسیقي تعلیم ده. موسیقي څه شی ده؟ خو یو ډمې ته زنګ و جامان روښه، یو کونی راواخله کمیس و پرتوګي ور بدل که ګډوه بس دا موسیقي ده. دې خوند څه شی ده؟ د دې لذت شی ده؟ دا ما ته راکوي څه شی؟ په ټول افغانستان کې وګورځه د ګلزمان ډم په شمول باندې 10 ډمان نه دي. نو که دا د موسیقي دروازې بندې سي، دغه خلکو ته به موږ کور کې 5 روپۍ تنخوا ورکوو، غاپې دي نه ټوله ورځ غاپې او سونډې دي او سرې دي او سپینې دي. اخر یې چې وګورې ښځې هم ترې تښتېدلې لکه منګل غوندې او لورګانې هم. د سندرغاړو د ډمانو خو بیا دغه حال وي. که سندرې د غذا روح و دوی وایي چې دی هغه د روح غذا ده، نو منګل ولې خپله ښځه پرېښودله؟ ولې د منګل ښځه راجیګه سوه د یو ملا له زوی سره واده وکړه نغمې؟ ولې د منګل لورګانې وتښتېدې سي؟ چېرته ډم ګورې یا به یې لور تښتېدلي یا به یې ښځه تښتېدلي. نو د ډمانو دغه حال ده. نیازی اقبال دې ونه لیده په رسنیو کې راغی 15 طلاق یې واخیسته، بله ورځ یې وایي ما ته خو لامزه به وویله چې دا طلاق صحیح نه ده. نو مال نو طلاق څه رقم وي؟ طلاق لکه چې خلک په کوتک ورکوي، خو جګ سوی د ټولې دنیا مخکې چې طلاق یو بل رقم شو، بیا راجګ سوی هماغه غړز او غړوز د هېڅ خبره نشته. نو چې چېرته ډم ګورې ښځه به ترې تښتېدلې سي، چېرته ډم ګورې لور به یې له بل سره روانې، چې چېرته ډم ګورې لور به زوی به په ودونو کې ګډېږي او دا یې به هم لکه سپی خوله به یې ټوله ورځ خلاصه نیولې وي، ونانا دي ونانا. بس دغه حال ده د ډمانو. نو دغه ډمان اول باید مهار شي. دا خبیثان او دا ذاتي نور هر څه صحیح ده. اوس مونږ ته د منګل او د نغمې څه ضرورت ده؟ منګل بیچاره راجګېږي زاړي چې ما نه ښځه راله، یو شعر پرې باندې ورخوښې که د خیره. مبین صاحب محترم په دې پوهېږو، موافق یو په داسې شهید پروره خاوره کې لوی سوي یو، د همدې ملت بچیان یو، بیا تاسې غوندې مشران لرو، ویاړ او افتخار مو یی. الله د عمر کې برکت واچوه او د ټولو مجاهدینو د الله حافظ و ناصر سي. په دې باید سره توافق وکړو، ځکه چې د موږ او د تاسې په قانون کې دا لیکنې دا راته پاتې دي دا خبرې چې د جنت لار چې ده دا ډېره په سختۍ او پټه ده او د جهنم لار په مزو او چړچو پټه ده. خو خبره داسې ده چې محترم ده دوی ته یو قسم خوند ورکوي، کار کوي، فخر هم پې کوي او دغه خپله پوچه مفکوره د منګه تر دغه ارزښتمندې مفکورې غوره بولي. خو انشاءالله چې اجرونه یې سته ده. خو که یوه خبره راته وکړئ چې خوشحاله سو او احساس د خوشحالۍ وکړو، وړکي بچي صغیران را سره دي، ښه ځوانان را سره دي، څوک به د توپک کار کوي، څوک به د توپک کار کوي، څوک به د میډیا کار کوي، څوک به همداسې کار کوي. خو که دغه یو زیری را باندې وکړئ چې یو څه ما اورېدلي دي چې صلح کله څه وخت راتلونکې ده دغه د ډزبند په باره کې. اخري سوال، الله مو په عمر مال او اهل هر څه کې برکت واچوي. شعر د ډالۍ نه که کنه شعر به هم دغه دا اوس موضوع مې وکتله سمدستي مې جوړ که، نو انشاءالله سیاست په حرکت راشي سمدستي بیا نور هم لیکم. قربان دې شم، جنتي شه. هر څه به وشي انشاءالله. په راتلونکې 2 الا 3 میاشتو کې به دومره تحولات راشي چې چا به تصور نه کړي. افغانستان به د امن زانګو شي، افغانستان به د افغانانو دپاره جنت وګرځي انشاءالله العزیز. ډېر وخت نه ده، 20 کاله مو په بدبختۍ او په دغه د خبیثانو په چاپو په وحشتونو کې تیر که، یوه میاشت 2 میاشتې انشاءالله هر څه کن فیکون دی الله تعالی په امر باندې بدلیدونکي دي. دا شرمخان به تښتي، دوی به ځي، افغانستان به زما او ستا کور د ما او تا به یې جوړوي انشاءالله. داسې امن به وي، داسې سوکالي به وي چې څوک به چا ته حتی ګوتڅنډنه نه شي کولی چې چا ته ګوته وڅنډله شي. په الله دې سپارم. جنرال صاحب دا یو ویډیو ده چې دا خلک باید وویني چې هغه عسکر چې موږ سره 20 کاله جنګېدلي دي، نن یې چای په مخ کې ایښی، پتاسې ورته ایښي دي. طالبان چې ډوډۍ نه لري مسکینان دوی ته چای ورکوي. تاسو دا وګورئ، دغه رحم او شفقت د افغانانو وګورئ چې په خپله تېره دغه یعنې یو مجده د خوشحالۍ هم دغه باید احساس کړي چې ورور د عسکر دی. موږ خپل
دا چای وبره دا پیاله وبره دا مجلس دوستان وبره یعنی دا خبر نشته می دښمنی را سره وګورئ دا ورو امریکایی بود مشکل موضوعی و همه تن دارن مجادله که نمی‌دونید که پاکستانی والا تو بچهای کم است بچهای سایوان بچهای دا سایوان ولسوالۍ د بامیان ولسوالۍ ده واقعا حالا یک بازم کدام چی شده باشم شما ببخشید بخنه هم چې غواړي وای موږ وبخښه نمبر رو بگیرید از فارسی که تاسو هم د موږ سره د چای هم